Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, nan zamunga spoken English class number 16 de او فدی کی بزتاوستا یو نوې سټرکچر در خایم. تر نن پورې چې څومره کلاسز اپلوډ کړي شوی دي نو په هغه کې به تاسو خفرا انګلیش د کړی وي. امید ده چې تاسو به نور هم انګلیش د کړی چې تاسو دا کورس تاسو جاری ساتلو. ناراضي چې خپل کلاس آغاز کو. فبسم الله الرحمن الرحیم سره. It's my turn to plus verb. دا زما وار دی یا دا زما باری دا. په اردو کې مونږ وایو کنا چې یہ میرے باری ہے. نو په پښتو کې مونږ داسې وایو دا زما وار دی. It's my turn to دا زما وار دی plus verb. کله چې تاسو چاته وایي چې دا زما وار دی یا دا زما باری دا چې دا کار وکړم نو هغه په انګلیش کې تاسو په دې فارمولا په دې سټرکچر وایي It's my turn to plus verb. یعنی چې یو کار بل چا کړی وي او تاسو باری وي وس یعنی تاسو وار وي چې وس به دا کار تاسو کوئ نو هغه به تاسو په انګلیش کې څنګه وایي. ګوره تاسو لږ شانتي د خبرو ته وګورئ. موږ داسې په وایو چې دا زما وار دی چې جامې وینځم یا دا زما باری ده چې جامې وینځم. دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. یعنی کومه خبره چې تاسو داسې وایئ چې دا زما وار دی یا دا زما باری ده چې دا کار وکړم نو هغه به په انګلیش کې تاسو په دې سټرکچر په دې فارموله کوئ It's my turn to plus verb. So right اوس راځئ دې سنټنسز ته ګورو چې د دې نه تاسو ته نور هم واضح شي چې تاسو به دا سټرکچر دا فارمولا څنګه استعمالوئ. رایټ دا زما وار دی چې جامې وینځم. دا زما باری ده چې جامې وینځم یا دا زما وار دی چې جامې وینځم نو هغه به زه داسې وایم It's my turn to do laundry. It's my turn to do laundry. It's my turn to do laundry. دا زما وار دی چې جامې وینځم. It's my turn to دا زما وار دی to do laundry چې جامې وینځم. It's my turn to do laundry. دا زما وار دی چې جامې وینځم. It's my turn to pay for dinner. It's my turn to pay for dinner. دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's my turn to pay for dinner. دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. اوس تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ چې دا تاسو به څنګه استعمالوئ. ګوره تاسو چرته چکر لتلی یا د شپې د ډوډۍ لپاره هوټل ته تللی او تاسو ملګری چې دی هغه مخکې پیسې ورکړي تاسو مخکې تللی وئ هغه پیسې ورکړي وئ. اوس ورته تاسو داسې وایئ چې دا زما وار دی یا دا زما باری ده چې زه د ډوډۍ لپاره پیسې ورکم نو هغه به تاسو داسې وایئ چې It's my turn to دا زما وار دی یا دا زما باری ده to pay for dinner چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکم. Right? It's my turn to pay for dinner. دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's my turn to work late. It's my turn to work late. دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. It's my turn to دا زما وار دی to work late چې ناوخته کار وکم. It's my turn to د دې پوری دا فارموله شوه. بیا سره مونږ ورب ولګو work late. work late نو دا زمونږ سره ورب شو. It's my turn to work late. دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. رایټ یعنی یو ملګری تاسو په یو کمپنۍ کې جاب کوئ او هغه ملګری چې دی هغه نور کله ناوخته پورې کار کوي نو تاسو هغو ته وایئ چې نن زما وار دی یا نن زما باری ده چې زه ناوخته کار وکړم. تاسو نن آرام وکئ زه باید نن ناوخته کار وکړم نو هغه به تاسو داسې وایئ. رایټ It's my turn to call her back. It's my turn to call her back. دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. It's my turn to call her back.
دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. تاسو اوس په دې پوه شوئ کومه خبره چې تاسو داسې کوئ چې دا زما وار دی یا دا زما باری ده نو هغه په انګلیش کې تاسو داسې وایئ. ګوره تر ننه پورې چې تاسو کم کلاسز وکتل یا که تاسو نوی تاسو نه کتلی نو هغه وګورئ په هغې کې بالکل ما د ګرامر د سره ذکر کړی نه دی چې ګرامر به تاسو څنګه زده کوئ خو ما تاسو له سپوکن انګلیش کورس راوړی دی چې په دې کې به تاسو په انګلیش کې خبرې کول چې هغه زده کوئ. تاسو به په انګلیش کې خبرې کول چې هغه په اسانه زده کوئ او تاسو به بالکل د انګلیش د ویلو قابل شئ د دې کورس د مکمل کېدو نه بعد. رائټ اوس یو ځل بیا زما سره ریپیټ کوئ چې تاسو په دې بیا پوه شئ. ګوره کله چې تاسو وایئ چې دا زما باری ده یا دا زما وار دی چې دا کار وکړم نو د هغې دپاره به تاسو داسې وایئ It's my turn to. دا زما باری ده یا دا زما وار دی چې دا کار وکړم. اوس سنټنسز سری سنټنسز دا دي It's my turn to do laundry. دا زما وار دی چې جامې وینځم. It's my turn to do laundry. دا زما وار دی چې جامې وینځم. It's my turn to pay for dinner. It's my turn to pay for dinner. دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's my turn to work late. It's my turn to work late. دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. It's my turn to work late. دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. It's my turn to call her back. It's my turn to call her back. دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. It's my turn to call her back. دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. رائټ تاسو خو دا زده کړل چې کومه خبره تاسو داسې کوئ چې دا زما وار دی نو هغه به تاسو په کومه فارموله کوئ هغه به تاسو په It's my turn to plus verb باندې کوئ. خو که پرس کوس تاسو دا خبره داسې کول غواړئ یعنی نیگیټیو منفي کول غواړئ چې دا زما وار نه دی نو هغه به تاسو څنګه کوئ یعنی مونږ اوس وایو چې دا زما باری نه ده یا دا زما وار نه دی نو هغه به مونږ صرف داسې وایو سمپلی د اټس او د مای په منځ کې به د ناٹ اضافه وشي نو هغه نیگیټیو سنټنسز بس تاسو تیار شي لکه فارموله داسې شوه It's not my turn to plus verb. It's not my turn to plus verb. کله چې تاسو چاته وایئ چې دا زما وار نه دی یا دا زما باری نه ده چې دا کار وکړم نو هغه به تاسو داسې وایئ چې It's not my turn to plus verb. دا زما وار نه دی. اوس مونږ دا خبرې څنګه کوو مونږ داسې وایو چې دا زما وار نه دی چې جامې وینځم یا دا زما باری نه ده چې جامې وینځم یا داسې مونږ وایو مختلف خبرې کوو دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم ځکه ما پرون د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړې وي نو اوس تاسو باری ده چې د روټۍ لپاره پیسې ورکړئ. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم ځکه بیګا ما ناوخته کار کړی نو زه چې اوس نشم کولی دا ستاسو باری ده چې تاسو ناوخته کار وکړئ. دا زما وار نه دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. دا زما وار نه دی چې هغې ته بیرته کال وکړم ځکه هغې ماته وي چې زه به ورته بیرته کال وکړم نو دا د هغې وار دی چې هغه ماته کال بیرته وکړي. رائټ اوس لږ شان دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو پې پوهه شئ. It's not my turn to do laundry. It's not my turn to do laundry. دا زما وار نه دی چې جامې وینځم. It's not my turn to do laundry. دا زما وار نه دی چې جامې وینځم. It's not my turn to pay for dinner. It's not my turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم ځکه زه خو بار بار پیسې نشم ورکولی د روټۍ لپاره نن تاسو ورکئ پرون ما ورکړې نن ستاسو باری ده It's your turn to pay for dinner. دا ستاسو باری ده چې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکئ. It's not my turn to work late. It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. It's not my turn to call her back.
It's not my turn to call her back. It's not my turn to call her back. دا زما وار نه دی چې هغې ته بیرته کال وکم. ګوره اوس چې کمی خبرې تاسو داسې کول غواړئ چې دا زما وار دی چې زه دا کار وکم، نو هغه به په انګلیش کې تاسو په هغه فارموله وایي. اوس به تاسو لږ شانتې سوچ وکئ او خپلې سینټنسز به تیاری کوئ چې په کم څیز تاسو داسې ویل غواړئ چې دا زما وار دی چې دا کار وکم، نو هغه به تاسو ما سینډ کوئ په واتساپ ګروپ کې یا په کمنټ کې. او چې کم کار تاسو نه کول غواړئ، یعنی ستاسو باری نه وي په کم کار کې ستاسو وار نه وي، نو هغې به سینټنسز تیاری کړئ، هغه به هم په کمنټ کې شیر کړئ. رایټ ښه اوس لږ شانتې دې سټرکچر ته بیا هم وګورئ، په دې هم ځان ښه پوره پوهه کوئ چې کله هم تاسو داسې وایئ چې دا زما وار نه دی، دا زما باری نه ده، نو هغه به تاسو څنګه وایئ؟ هغه به ګوره صرف د اټس او هغه به مونږ صرف مخکې وی چې اټس مای ټرن ټو پلس ورب. اوس به مونږ صرف د اټس او د مای په منځ کې د ناٹ اضافه وکړو، نو دا به شي نیګیټیو سینټنسز، منفي جملې به شي. ښه کله چې تاسو چاته وایئ چې دا زما وار نه دی یا دا زما باری نه ده چې دا کار وکړم، نو هغه به سمپلی تاسو داسې وایئ اټس ناٹ مای ټرن ټو پلس ورب. دا زما وار نه دی چې دا کار وکړم. رایټ ښه اوس دې سینټنسز ته وګورئ، زما سره یې ریپیټ کړئ چې تاسو په دې سټرکچر باندې پوره پوهه شئ. It's not my turn to do laundry. It's not my turn to do laundry. دا زما وار نه دی چې جامې وینځم، یا دا زما باری نه ده چې جامې وینځم. It's not my turn to do laundry. It's not my turn to do laundry. دا زما وار نه دی چې جامې وینځم، ځکه ما پرون جامې وینځلې دي، نو دا ستاسو وار دی، دا ستاسو باری ده چې جامې وینځئ. مونږ اکثر داسې خبرې کوو که نه، It's not my turn to do laundry. دا زما وار نه دی چې جامې وینځم. It's not my turn to pay for dinner. It's not my turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's not my turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's not my turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم، ځکه ما پرون پیسې ورکړې وې د ډوډۍ لپاره، نو مهرباني وکړئ تاسو نن د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. نن ستاسو باری ده، نن زما باری نه ده چې زه د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's not my turn to pay for dinner. دا زما باری نه یا دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. It's not my turn to work late. It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم، ځکه ما پرون ناوخته پورې کار کړی و، زه نن ډېر ستړی یم، زه نن کار نشم کولی. مهرباني وکړئ نن تاسو د ناوخته پورې کار وکئ، زه به لږ ارام وکړم، زه به بیا سبا د ناوخته پورې کار وکړم، زما بیا سبا واري، نو هغه به هم تاسو داسې وایئ It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. It's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. It's not my turn to call her back. It's not my turn to call her back. دا زما وار نه دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. It's not my turn to call her back. دا زما وار نه دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. دا ستاسو وار دی، دا ستاسو باری ده چې هغې ته بیرته کال وکئ. رایټ اوس که موږ داسې وایو چې دا ستاسو باری ده یا دا ستاسو وار دی چې تاسو دا کار وکئ، نو هغه به موږ څنګه وایو؟ ګوره د هغې دپاره هم سمپل فارموله ده، سمپل سټرکچر دی. تاسو به داسې ولګوئ چې it is your turn to plus verb. یعنی موږ به مخکې وي چې it's my turn to plus verb. اوس به موږ د my په ځای باندې your کو، your به کو، د دې مطلب به شي دا ستاسو وار دی یا دا ستاسو باری ده چې دا کار وکړئ.
لږ شانتي په دې باندې هم ځان پوهه کوئ. دا سټرکچر دی په دې باندې به هم تاسو اوس په ښه طریقه پوه شئ. ګوره مونږ به صرف داسې وایو چې it's your turn to plus verb. دا ستاسو باری ده چې دا کار وکړئ. ګوره it's your turn to do laundry. د not چې دی دا به لرې کوئ او د my فضې چې دی به you استعمال کوئ. it's your د it's your not به لرې کوئ د my فضې به your استعمال کوئ. نو د دې نه به معنی به د دې داسې راشي چې دا ستاسو باری ده. یعنی it's your turn to do laundry. دا ستاسو باری ده چې جامې وینځئ. it's not my turn to do laundry. دا زما باری نه ده چې جامې وینځم. it's your turn to do laundry. دا ستاسو باری ده چې جامې وینځئ. it's your turn to do laundry. دا ستاسو باری ده چې جامې وینځئ. دغه شان دا لاندې هم it's your turn to pay for dinner. it's your turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې دا ستاسو باری ده چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. sorry it's your turn to pay for dinner. دا ستاسو باری ده یا دا ستاسو وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. it's not my turn to pay for dinner. دا زما وار نه دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. it's your turn to pay for dinner. دا ستاسو باری ده چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. it's your turn to work late. دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ. it's your turn to work late. دا ستاسو کار دی یا دا ستاسو باری ده چې ناوخته کار وکړئ. it's not my turn to work late. دا زما وار نه دی چې ناوخته کار وکړم. صحیح ده. it's your turn to call her back. دا ستاسو باری ده یا دا ستاسو وار دی چې هغې ته بیرته کال وکئ. it's your turn to call her back. دا ستاسو باری ده چې هغې ته بیرته کال وکئ. it's not my turn to call her back. دا زما باری نه ده چې هغې ته بیرته کال وکم. اوس په دې تاسو پوه شوئ چې کله تاسو داسې خبره کوئ چې دا ستاسو باری ده چې دا کار وکئ نو د هغې دپاره به تاسو کومه فارموله استعمالوئ؟ د my فضې چې دی هغه به your کوئ او not چې دی دا به ترې لرې کوئ. نو دا به شي it's your turn to plus verb. دا ستاسو باری ده دا ستاسو وار دی. بیا به هم دقه سټرکچر هم دقه سنټنسز به شي. صحیح ده. اوس به تاسو د دې انټراګیټیو سنټنسز څنګه جوړوئ؟ یعنی تاسو به د چا نه پوښتنه څنګه کوئ چې آیا دا ستاسو وار دی یا آیا دا ستاسو باری ده چې دا کار وکړئ؟ نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ د هغې دپاره هم بالکل اسانه او مزیداره فارموله ده. ګوره مونږ به وي it's your turn to. اوس به it's چې دی دا it چې دی دا به وروسته کو is به مخکې کو. نو دا به مونږ له انټراګیټیو سنټنسز تیارې کړي. دا فارموله به داسې شي چې is it your turn to plus verb. is it your turn to plus verb. مطلب به شي چې آیا دا ستاسو وار دی یا آیا دا ستاسو باری ده. کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا دا ستاسو وار دی چې دا کار وکړئ یا آیا دا ستاسو باری ده چې دا کار وکړئ نو هغه به تاسو داسې کوئ چې is it your turn to plus verb. د هغې دپاره به څنګه خبرې شي په پښتو کې؟ داسې خبرې مونږ کوو چې آیا دا ستاسو وار دی چې جامې وینځئ؟ مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه چې آیا دا ستاسو وار دی چې جامې وینځئ یا آیا دا ستاسو وار دی چې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ یا آیا دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ یا آیا دا ستاسو وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړئ؟ نو هغه به تاسو داسې کوئ. ګوره سنټنسز ته وګورئ. is it your turn to do laundry. is it your turn to do laundry. آیا دا ستاسو وار دی چې جامې وینځئ؟ is it your turn to do laundry. آیا دا ستاسو وار دی چې جامې وینځئ؟ تاسو د دې سنټنسز نه تاسو ته پته ولګېده چې مونږ د چا نه پوښتنه به څنګه کوو؟ مونږ به داسې کوو چې is it your turn to do laundry. آیا دا ستاسو وار دی چې جامې وینځئ؟
is it your turn to plus verb مطلب بشي آیا دا ستاسو وار دی یا آیا دا ستاسو باری ده. Is it your turn to pay for dinner? Is it your turn to pay for dinner? آیا دا ستاسو وار دی چې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. Is it your turn to pay for dinner? آیا دا ستاسو وار دی چې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ. مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه چې آیا دا ستاسو وار دی چې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړئ که نه بل څوک د بل چا باری دی یا د بل چا وار دی چې هغو د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړي. نو مونږ به د هغه کس نه د خپل فرینډ نه داسې پوښتنه کوو. رایټ. Is it your turn to work late? Is it your turn to work late? آیا دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ. آیا دا ستاسو باری ده چې ناوخته کار وکړئ. Is it your turn to work late? آیا دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ. تاسو په یو کمپنی کې جاب کوئ که نه هلته ډېر شی کسان وي او تاسو د هغو نه داسې پوښتنه کوئ په هغې کې د یو کس نه چې آیا دا ستاسو باری ده چې ناوخته کار وکړئ. نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ هغه به تاسو داسې کوئ چې Is it your turn to work late? آیا دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ. Is it your turn to work late? آیا دا ستاسو وار دی چې ناوخته کار وکړئ. Is it your turn to call her back? Is it your turn to call her back? آیا دا ستاسو وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړئ. Is it your turn to call her back? آیا دا ستاسو وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړئ. نو تاسو به داسې کوئ کله چې هم تاسو د چا نه پوښتنه کوئ هم په دې طریقه به کوئ. صحیح ده. دا فارموله به داسې وي. Is it your turn to plus verb? آیا دا ستاسو وار دی یا آیا دا ستاسو باری ده. رایټ. ښه اوس که موږ د ځان په باره کې د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا زما وار دی یا آیا دا زما باری ده چې دا کار وکړم نو هغه به موږ څنګه کوو. د هغې دپاره هم اسانه فارموله ده. صرف د یور په ځای به تاسو مای ولګوئ نو ستاسو هغه انټراګیټیو سینټنسز چې دی هغه به هم تیار شي. کله چې تاسو د ځان په باره کې د چا نه پوښتنه کوئ هغه سینټنس به هم تیار شي. ګوره Is it my turn to plus verb? آیا دا زما وار دی چې دا کار وکړم. Is it my turn to plus verb? آیا دا زما وار دی چې دا کار وکړم. کله چې تاسو د چا نه د ځان په باره کې پوښتنه کوئ چې آیا دا زما وار دی چې دا کار وکړم نو هغه به تاسو داسې کوئ Is it my turn to plus verb? Right. دا هغې دپاره به داسې سینټنسز شي. ګوره چې آیا دا زما وار دی چې جامې وینځم. موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا دا زما وار دی چې جامې وینځم. د ځان په باره کې موږ داسې وایو که نه آیا دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. آیا دا زما وار دی چې زه د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. آیا دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. نو آیا دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. نو دا ټول به تاسو هم په دې طریقه کوئ چې Is it my turn to plus verb? ښه دې سینټنسز ته لږ شانتې وګورئ چې په دې هم پوه شئ. Is it my turn to do laundry? Is it my turn to do laundry? آیا دا زما وار دی چې جامې وینځم. Is it my turn to do laundry? آیا دا زما وار دی چې جامې وینځم. کله چې تاسو د ځان په باره کې د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا دا زما وار دی چې جامې وینځم هغه به تاسو داسې کوئ. Is it my turn to pay for dinner? Is it my turn to pay for dinner? آیا دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. Is it my turn to pay for dinner? آیا دا زما وار دی چې د شپې د ډوډۍ لپاره پیسې ورکړم. Is it my turn to work late? Is it my turn to work late? آیا دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. Is it my turn to work late? آیا دا زما وار دی چې ناوخته کار وکړم. Is it my turn to call her back? Is it my turn to call her back? آیا دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم. Is it my turn to call her back? آیا دا زما وار دی چې هغې ته بیرته کال وکړم.
په دې کلاس باندې هم تاسو په دې سټرکچر هم پوه شوي چې کله تاسو د ځان په باره کې د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا دا زما وار دی یا آیا دا زما باری ده نو هغه به تاسو په دې سټرکچر په دې فارموله کوئ چې is it my turn to plus where دا زموږ نننی کلاس اوس به دې کوئ تاسو پریکټس به تاسو زموږ په واتساپ ګروپ کې کوئ کوم ځای کې چې تاسو هم غلطي کوئ هغه غلطي به درته زه درښایم او تاسو ته به وایم چې داسې غلطي په دې ځای کې بیا مه کوئ نو اوس درنه غواړم اجازت د لوی الله په امان انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به میلاویږو. Thanks for watching the video.